پنجشیر ولایت تقریبا د مرکز په شمول 8 ولسوالۍ دي. اوله ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ ده چې پنجشیر ته داخلیږي. هغې نه وروسته بیا عنابې ولسوالۍ راځي. د هغه پسې بیا د روخې ولسوالۍ ده. بیا زموږ مرکز بازارک دی چې یو څو ناحیې لري، تقریبا 2-3 ناحیې او حوزې لري. هغې نه بره بیا خنج ولسوالي ده. خنج ولسوالي نه بره پریان ولسوالي ده. خنج ولسوالۍ دعا د پله سره چې تاویږي، اوله ولسوالي د درې ولسوالۍ راځي. بیا ورپسې بره د ابشار ولسوالي ده. نو دغه ولسوالۍ ټولې الحمدلله فعالې دي. امارت اسلامي مجاهدین پکې شمول لري. د عامو خلقو تک راتک ښه په اسانه باندې د هغوی مشکلات اورېدل کیږي. امنیت پکې تامین دی. الحمدلله څه مشکل پکې نه لرو. پوره 1 ساعت او 15 دقیقې د غرونو په شنو لمنو او د سیند پر څنډو له مزل وروسته د درې ولسوالۍ ته رسیږو او دلته د همدې ولسوالۍ له ولسوال او سپین ږیرو سره پر امنیتي وضعیت او په ټوله کې د ژوند پر ستونزو تم کیږو. دفتر ولسوالی او پیشش کی است؟ او پیش کی است؟ قماندانی است. این تالار جلسه. این مدیر صاحب از استخبارات است. عبدالاحمد صاحب. این دفتر مدیریت ولسوالی است. سلام علیکم. خوب است؟ خیریت؟ بعض پسند به اینجا در جای پیرداری بالا میشی. در بعض عبدالله خیل از این طرف ابشار است.